جانان دیدن لزما باران دی سنره باران دی پمانا کان دی زد جانان دیدن لزما باران دی ای خبره کومه تا ته مې خبره کوله ما ویلي نو اصلا بس سره ده مړه نو څنګه کو خبره کوه پیسې که غواړې نو ګورې خبرونه کې بس دا خبره د دې خپل کې کېده نه پیسې نه غواړم ما 5000 روپۍ به راکړې ځان مې خپل سوټ واستو ها دا تیر ورځ چې د تر د زوی واده مې دی جامې را لواله هغه جامې چې دی واغستې نو بیا څه چل شوی دی بیا څه تندر وغورځېد چې بیا نه نو هغه دغه دپاره مې اخیستې وې واده دپاره او دا کور لالم ها د کور بېل او د واده بېل او داسې حساب دی که نه مرچکې درپسې کمې خبرې کولې مرچکې ویلې ته یې یادولې هغه څه شو ما د لخوا باڅلې سودا پسې ما ته ورته به وویل چې زما به 50,000 روپۍ راله هره ورځ راکړې زه د مشر رول یم اورې بلې نه دې خبروم هغه چې هغه جنسه ده ګاونډۍ هغې ته هر وخت په بل کې ولاړې په غلم وانړئ شادولۍ لور ته ولاړې هغې ته ډېرې دې پکه خلقته کې کار راله ګوري که څه کوي خو دې خبر چې په دښمنۍ وړو که څنګه نو ما ویلې ما خو بس د شپېتو نه اورېدلې داسې نه لیونی شي ژر دی بادرو کې خو پرېږده چې لیونی شي ښه ده چې لکه د ناصر ماما په دې پولو باندې ګرځي او څوک بله نه ډوډۍ ورکوي او نه ورله چای ورکوي روکې که هغه نه ته څه غواړي بادرو کې چې خلک لیوني شي نو هغه بل نن کې لیوني کېږي که نه هغه بیا ښځو پسې منډې وخي ښځې دې ښځې د موسی ګنده موسی سټیل کړی ښه راسره لګي که نه د هغه ډبل پاک ښکاري پښتنې صحیح واړه کړي ستا ویښتو کې دي څو ته ما ته ووایه تیار د عزیر سر دی د عزیر سر هغه خو دوی چترۍ د روکې که هغه سر مه یادوه ټول موډ دې راله خراب کړو یو خبره ده د کوم مړه پلار مې درې شارینګ کړو وو څه ویلي وي دا چکر شي که نه وي روټۍ به د خپلو کمه شپې به یادو نه شپې له نه ورځې له د غرمې روټۍ له ماما دې چل دی که نه ته به ورته ووایې دا ډېر نیک عمله صالحه او څلورو ټیمه مونځ کوي خدای دې ورته ساري مونځ معافي وکړي دې نه پس به یې کوې انشاءالله اورې او دا 5 جیرو پټۍ دله ورکړه ځان له به پې خټکي به پې وکړو اورې دې پکې پرېخورم او چې یار دوست له وړي پیسې به راکړي پلار ته دا خبره وکړه پلار ته مې دا خبره مه کوه هغه مالک پسې ځو پلار خو مې و چې څه کې هغه وکړه د چل دی خبره واوره ځان یې بدرجا خان جوړ کړی دی کا قصب کوه ستونزې د پلار دي ځان په کارونو مه وکړي هڅه خوشې ګرځي نو درته مې ونیوې چې راځه مالک سره خبرې وکړو هغه ما ته وویل مشر راوله نو زه تا به وځم نو چې تا به ومنې که نو نه ته ته زما به وځې هغه چې پلار یې نو وی هغه 4 میاشتې لګولې دي چې روزې ده ته دروغ مې وایم نو تا رښتیا کله ویلې دي په دې ګناهګاره خولو نه خو د په سر ولاړ زه به هغه ته دروغ وایم او چې د پردو ښځو پسې ګرځي هغه وخت کې د خدای په سر نه هغه چاته بل دی چې اوس دې دا غوږ ووم خو مشران نه وي ګپ خو به خپلو کې لږ وکړل راځه هسې ښځې یو خبره کومه الله د له حسن ډېر غوره کړی دی دا ستا خپلې سترګې خپل دي مړه خو دا ده چې الله د خوی هم ډېر زیات وږی درکړی چې خوی د له مور درکړی وی نو ډېره به ښه وه څه مطلب دا چې ګپ پسې لګوم ګوره د دې ګاونډیانو سره ګوره یو خبرې د کومه خلي دا خپله خوله هم خلا ده هم بلا ده داسې کار دی ته د ګاونډیانو سره ښه رویه ساته د لیور سره ښه رویه ساته هر چا سره جنګ جګړې مه کوو دا مازغه زمونږ هم 24 ګنټې خرابي خو څه مونږ دا خپله کوکۍ را کنټرول کړي او ګزاره کوو نه داسې حساب دی که نه ګرمۍ خلک چې دی که نه بس یو مړه کړي دي نور پې هر یو لوبه کړې ده ګرمۍ څه نه لیونې کړې یم په کار چې ښکلې پلان ته راته لګولی وې نو زه ښه بابا که پلان یو ایسي به دې راته لګولی وې هر څه به درته ولګوم خو که تا دې خېټې له 1-2 ورځې وار ورکړو دا ډوډۍ دې بنده کړه که تا 2 ورځې ډوډۍ ونه خوړه څوک نه ده ملګری مې دا څوک ته لا کلوک زه ورته رینګ کوم لا کلوک کا ګوره ښځې یو خبره درته کوم
څنګه دا کپړې دې څنګه خوښې دي چې والم دله جارجټ یادې نه جارجټ نه ښکلې غوندې ګلونه به راله والې صحیح ده او ورته د باندې یو ښکلې غوندې دغه والې څنګه ته اخلي فرض ته داسې کار وکړه چې دا پیسې په بکس کې کېده او لون به در په نور جامو پیسو خلک دا زما شي نه دا د سودا پیسې وي کور ته په سودا راوړو مرچکې خو تا ته پته ده بس یو سر و تا ته پته ده خرور د کور غم پروا مروا نه کوي زه دا پیسې کې د کور کې به په کار راشي سبا مړی ژوندی دی او ګرمي ده ګرمۍ والي په ایماندارۍ به دی تاله خو موټر هم نه ټرک کو په ټرک کې ورې وړو بیا صحیح ده زه خبره کومه په سیستان دی که نه تږي شملې ګوبرانه راغله لکه دا تاله په کار دي کو ماله په کار دي چې ماله مو به راوالي او ځان مې راوالي زه ته کښېنه زه به درله راوالم خلک مینه کې ارسته کوي ها دی خو باسي دا دی بیا میسیج وکړو ښځه راسره ته وګوره خوا کې ناسته ده دې ته ما ویلي چې زه کور ته لاړ شم ما پسې میسیج مه کوه خو بلا و بچي ورسره نو چې ویني ده ما ښځه موږې ده پیسو مې ولا پام بدل کړو ولا دې سړي ډېر غټ ټایم تېر کو او څه په پاتې نه پوهېږو چې دا راځي و که نه دا 2 غنټې مې راوړم څه په پاتې پوه نه شو یاره که مړه ساجده یار مړه دا دې څه ټایم کو 2 غنټې انتظار دی راباندې ته مړه دې خولو ته وګوره دې ګرمۍ ته په موږ باندې وګوره یار ساري زما 3 پیرې مې کپړې باندې په خولو لمدي زه بل مړه موږ ته لار نه معلومه زه راته نه معلوم کنه یار او نمبر دې نه لګېدو عجیبه انسان قسم په خدای مړه چې بجلی لاړه شي سیګنل پسې مړون شي مړه دا خبره پرېږده بس اوس خاصې میلاو شو راورسېدو دا ذخیره ده دا ذخیره او جوارو دا جوار دي ها مړه به زموږ خو ستا په خولو یقین دی اوس که جوارو ته ور دننه کېږي نو تا ته خپت را خارښت دی او بوټي خو مړه بسې عاجده بس صحیح ده ښه داسې کار کومه خبره خو زما ستاسې هم شوې ده ټیک ده تا له زه بیانه در کومه نو بیا به لاړ شول ته به ستا ځای کې چې اوبه وکړو هلته به ګپې شپې مو لګو ټیک ده او زه مره خبره هملته یو څه زه خو هلته هم درلم خو سړی نشته دی دا خلک چې دلته مې ولیکل زه خو کور ته روان وم تلمه جوارو 25,000 روپۍ 25 وي نو خبره اتره به زه هملته وکړو اوبه به مو وڅښو زما هم ګرمي شوې ده او دقه شانتې ګرځم دا خو یو هلک سره میلاو شو نو هغه راته ښه اوسه لږه ډېره لار برابر کړله پوه شوې ولې لکه میږان در وختل کو څه چلو شو لکه ساجده څه چلو شو ولې وروره خیر چې میږان در وختل کو څه چلو شو چې ځان درې دلته تاواني پکې راتلو څه بل نوم یې لاره کې را سره میلاو شو خیر شه څه مسله نه پوهېږم جب کې مې پټو نشته دی نو ای خدای دې په نیکه کا او بلې اوس د ماما جوار خرڅ کړي علي ما غټه لانجه طریقه مې ختمه کړه لانجه د هغوی لکه بټوې والې ده بټوې والې ده پېژنې که نه ولې نه پېژنم زه هم در سبا پرېږدو لومبی په ده پسې ورشو مړه داسې لانجه وکړه یار به چې اوبه وکړو چې اوبه څنګه نو هغې کې چې هغه سړی بیا لکه ولي نو دلته د ماما پټې ده چې د ماما پسې وله وشو راځه ګورې څه ته